دا په لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د خروار ولسوالۍ د درې شهید شوي مجاهدینو مولوي حمید الله حنیف، مولوي میوه جان راشد او مولوي محمد صمیم د جهادي او کلتوري کارنامو تر سرلیک لاندې جوړه شوې غونډه ده چې د کورنۍ چارو وزارت تامیناتي مرستیال سربیرب کې ځایي مسؤلینو، دیني عالمانو، ګڼو جهادي مشرانو او مجاهدینو ګډون کړی و. ورته مهال د کورنۍ چارو وزارت تامیناتي مرستیال او اطلاعات او کلتور رئیس د امریکا په مشرۍ د ناټو پر وړاندې په جهادي بهیر کې شهید شوي مجاهدین د الله تعالی په نزد تر ټولو نږدې او معزز خلک یاد کړل او د لوګر پر ډلګۍ مشرانو یې غږ وکړ چې د شهید شوي مجاهدینو کارنامې او کړنې راټولې او ولیکي. اساس د انقلاب داسې ځوانان راولي چې هغوی ته الله لوړې ارادې، لوړ فکرونه او لوی همتونه ورکړي وي. زموږ تاسې د دغه انقلاب رښتیا هم بنسټګر ملګري هغه همداسې ملګري وو. په هغه وخت کې چا خیال نه درلود چې امریکا دې ماته شي. خو کوم اثر او کوم هغه تاثیر او کوم معنویات چې په دغه د شهیدانو مجلسو کې په نورو مجلسو کې نشته. د شهیدانو کرامت په ویده چې کوم تاثیر په دې مجلسو کې محس کړی ده او څومره تاثیر په ملګرو باندې کړی ده، په نورو مجلسو کې دا شی نه وي. خو د دغو فاتحانو، د دغو غازیانو، د دغو شهیدانو د وینو برکت الله رب العالمین په دې سیمه کې د تهذاب او د بنیاد د دغه لوی قربانۍ او د لوی فتح د دوی په برکت کې خوده. دیني عالمانو او جهادي مشرانو د جهادي ارزښتونو د ساتنې برخه کې د اطلاعات او کلتور ریاست هڅې د قدر وړ وګڼلې. نور د دغو شهیدانو په خاطر باندې تاسو ته موږ سوال دا ده، اول میزان ته د بیا تاسو ته چې له ټولو تعصبونو نه تېر شئ. څومره چې تاسو ته نفس وایي، تاسو ته شیطان وایي، تاسو ته قوم او تربور وایي، تاسو ته یار او دوست او انډیوال وایي، دغو تعصبونو نور تېر شئ. خاص د الله د رضا د خاطر باندې او د دغو شهیدانو په خاطر باندې دغه د دوی برکت و چې نن الله تعالی موږ تاسو ټول افغانستان په لاس راکړی. نو حنیف مولوي صاحب د موږ د خروار د ولسوالۍ په سطحه له اولنۍ مجاهدینو نه و او ډېر شجاع انسان و. الله جل جلاله دې قرباني قبوله کړي. یقینا د تقوا یوه نمونه وه، د شجاعت یوه نمونه وه. د نړۍ یو ناانډوله، د نړۍ په پوځي تاریخ کې، په جنګي تاریخ کې یو ناانډوله جګړه شروع کېدونکې وه، خو بیا همدغسې سرسپارلې د الله د دین، د الله په دین باندې قربان سوي ځوانان وو، لکه شهید مولوي حمید الله حنیف، شهید مولوي محمد صمیم، شهید مولوي میوه جان راشد چې بیا املا یې وتړلې. د شهید شویو مجاهدینو د کورنۍ غړو هم د شهیدانو پر ژوند او جهادي مبارزې خبرې وکړې او د اسلامي نظام قایمېدل او د اشغال پای د دوی ارمانونه یاد کړل. د هر چا سترګې په اوښکو لندې وې، سلګۍ او فریادونه وو، غم د ټولو شهیدانو وو. خو د مولوي حنیف شهادت او فراق زړونه لړزول، ستونی یې پړسول او سترګې یې لندولې. ماښام د لمانځه کول وروسته د شهیدانو جنازې د خپل کلي په طرف روانې شوې. دا په ظاهره جنازې وې خو په حقیقت کې د ازادۍ ډولۍ وې. چې په شهید صمیم تقبله الله کې ایماني غیرت او د جهاد مست جذبه په ولولو او جوس وه. دې سپېڅلې مبارزې ته یې په خورا لوړ عزم ور ودانګل. د ژوند تر پایه په پوره مېړانه باندې د جهاد پر دې سپېڅله لار کې جهادي مبارزه وکړه. اتل قهرمان شهید میوه جان راشد یو تکړه، بهادر او میړنی شازلمی و. راشد جان د یوې داسې څېرې نوم ده چې د سپېڅلې مینې لوړ عزم، پاکې ارادې او د سپېڅلې قرباني داستان یې د وخت په پاڼو کې لیکل شوی ده. شهید میوه جان راشد د تیر 20 کلن انقلاب په جهادي ډګر کې د یو ستوري په څېر ځلېدونکی شخصیت و. جناب صمیم صاحب د موږ استاد و او ډېر راته ګران و. الله پاک دې عالي درجات ورته نصیب کړي. او حنیف مولوي صاحب او موږ هسې له نیمایي نه زیات ژوند ګډ تیر کړی و او راشد صاحب سره مو هم وخت تیر کړی و. الله پاک دې وکړي چې تاسې تکلیف سوي نه یي. دا ویلو ده چې له دې وړاندې هم د اطلاعات او کلتور ریاست لوګر کې د ګڼو شهید شویو مجاهدینو د جهادي کارنامو او کړنو یادغونډې ترسره کړې دي.